Beloved mates, can I have your attention please just for a minute? See, look, watch. What are the differences among these three words? Do you have any idea? نن به تاسو په پښتو کې زده کړئ چې په دې دریو الفاظو کې څه فرق دی، کوم لفظ په کوم ځای کې استعمالیږي. د دې دریو الفاظو صرف یو معنی ده، یو مینینګ ورکوي، کتل. یعنی د کتلو لپاره په انګلیش کې see, look, watch دغه درې الفاظ استعمالیږي. خو ګوره داسې خبره نه ده چې کوم لفظ ستا خوښوي بس هغه استعمالوه. نه که چېرته د غلط لفظ استعمال کو، د سی په ځای واچ استعمال کو، د واچ په ځای لوک استعمال کو، نو بس پولیس به راځي او تا به بوځي. خیر پولیس خو نه راځي، خو ستا سنټینس ستا جمله غلطه راځي. لکه فار ایگزامپل په سکرین باندې اوس تاسو ته درې ایگزامپلز ښکاري، خو پرې کې یو غلط دی او دا به تاسو پیدا کوئ چې کوم سنټینس یعنی کوم ایگزامپل ورکې غلط دی. لومبنی ایگزامپل دی I like dramas at night. مطلب دا چې زه خوښوم ډراما کتل د شپې. Watch the photo that I had taken 5 years ago. مطلب دا چې تصویر ته وګوره، دا هغه تصویر دی کوم چې ما 15 کاله مخکې ایستی و. او دریم نمبر ایگزامپل دی The old man on the left. مطلب دا چې آیا تا ته دا بوډا سړی یا بابا تا ته ګس طرف ته چپ طرف ته ښکاري، چپ طرف ته دا بابا تا ته ښکاري. دریم نمبر سنټینس مطلب دا دی. اوس تاسو وایئ، انصاف په تاسو، په دې کې کوم یو سنټینس صحیح دی، کوم یو غلط دی. خیر لږ سوچ پې وکړئ، ویډیو پاس کړه، لږ سوچ پې وکړه. زه بس پرېږده، زه به یې درته ووایم. ما ته پته ده زیاتره خلک به وایي چې لومبنی سنټینس دا غلط دی. څه کسان خو به ورکې داسې وي چې هغوی ته به دا پته نه وي چې را کوم ورکې صحیح دی او کوم غلط دی. خو که زه درته چېرته ووایم نو دې سره به تاسو ډېر زیات حیران شئ چې دا درې واړه سنټینسز، دا درې واړه مثالونه مکمل غلط دي، په دې کې یو هم صحیح نشته. لومبنی ایگزامپل I like to see dramas at night. دا غلط دی، دلته سا نه استعمالیږي، دلته استعمالیږي watch. I like to watch dramas at night. او دویم نمبر ایگزامپل هم غلط دی، دا داسې نه ویل کېږي watch the picture that I had taken 5 years ago. دا داسې ویل کېږي look at the picture that I had taken 5 years ago. او دریم مثال هم غلط دی، په دې کې لوک نه راځي، په دې کې راځي سی. Can you see the old man on the left? نو خپله هم وکتل که نه، په دې کې سړی خامخا غلطیږي، خامخا ورکې مسله راځي که چېرته چاته دا پته نه وي چې کوم لفظ په کوم ځای کې استعمالیږي. نو په دې وجه باندې انشاءالله نن په دې ویډیو کې به تاسو ته په تفصیل سره او په کم وخت کې ښیم چې سی، واچ او لوک د دې صحیح استعمال څنګه دی، په کوم ځای کې استعمالیږي. بې انتهایی آسان دی، راځئ چې زده یې کړو. Just a minute. د ویډیو شروع کېدل نه مخکې I would like to introduce myself. زما نوم عبید علي دی، د چینل نوم دی د یو ویل انګلش په پښتو کې، د کوم نه چې په یوټیوب باندې تقریبا د 4,000 نه بره کسان فایده اخلي انګلیش زده کوي. همدغه شان په فیسبوک باندې د 450,000 نه بره کسان ته فایده اخلي او انګلیش زده کوي. نو if you also want to learn English، که چېرته تاسو هم غواړئ چې انګلیش زده کوئ د محمد لقمان بشاني څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري، نو بیا په همدغه ځای باندې، بالکل په همدغه ځای باندې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بس اوس راځي چې خپل اصل ټاپک سٹارټ کړو. نمبر 1 سی. د ټول نه مخکې موږ زده کوو د سی په باره کې چې د سی مطلب دی کتل. خو دا د کومو کتلو دپاره استعمالیږي، په کوم ځای کې استعمالیږي، په کومو جملو کې دا موږ استعمالولی شو. همدغه شانې په مزه باندې به موږ د لوک او د واچ په باره کې هم زده کوو. او د هغې نه بعد د ویډیو په اخره کې زه ستاسو نه یو ټیسټ اخلم چې دا پته ولګېږي چې تاسو د دې ویډیو نه څومره زده کړه وکړه. ریممبر د ټول نه مخکې په دې باندې ځان پوه کوئ. سی راغلی دی د سینس نه، او دا استعمالیږي د هغه کتلو دپاره کله چې موږ سترګې وغړو او موږ ته په مخه باندې سم راشي، موږ ته سم ښکاري، اټومیټک په خپله راته ښکاري چې په هغه کې موږ څه محنت نه کوو، خواري ورکې نه کوو، زموږ د کتلو څه اراده نه وي او موږ ته وښکارېږي، نو د داسې کتلو دپاره موږ استعمالوو سی. لکه فار ایگزامپل ته په لاره باندې را روان یې، نو تا ته دیوالونه هم ښکاري، کورونه هم درته ښکاري، انسانان هم درته ښکاري، غرونه هم درته ښکاري، نو دا هغه کتل دي چې په دې کې ستا څه اراده نشته، ستا ورکې څه نیت نشته، څه خواري نه کوې، بس ستا سترګې غړېدلې دي او تا ته په خپله اټومیټک تا ته په لاره باندې هر څه ښکاري. داسې کتلو دپاره استعمالیږي سی. لکه اوس چې ته په هر ځای کې ناست یې، ته اخوا دې خوا وګوره، تا ته به خامخا څه ښکاري، په کمره کې ناست یې پکې به درته ښکاري، دیوالونه به درته ښکاري، شیشه به درته ښکاري، نور څه به درته ښکاري. ما ته دلته څه ښکاري، ما ته دلته کیمره ښکاري، سټینډ راته ښکاري، دلته هم لایټ لګېدلی، دلته هم لایټ لګېدلی، هلته پکې دی. نو داسې کتل چې هغې کې زموږ څه خواري محنت نه وي، بس سترګې وغړوه او تا ته وښکارېږي، د دې لپاره موږ استعمالوو سی. ایگزامپل ته وګورئ.
فار ایگزامپل فرض کړه ته په لار باندې را روانې او په لاره کې تا یو غټ خطرناک سپی ولیدو یو لیونی سپی دی ولیدو نو په انګلیش کې به ته داسې وایې I saw a dog. سا د سی دویم حالت دی او د دې تھرډ فارم دی سین دلته موږ استعمالو سا ځکه چې ته په لار باندې را روان وې ستا سترګې غړېدلې وي او بس تا وکتو اټومیټیک دی وکتو په خپله دی وکتو ته د سپي کتلو پسې نه وې تللی. دویم اگزامپل I saw some beautiful birds. درې مطلب دا دی چې ما څه ښکلې پرندې وکتلې په لاره باندې را روان وي په کور کې ناست وي او په بوټي کې تا پرندې وکتلې تا ته په خپله وښکارېدې ستا سترګې غړېدلې وي او تا ته ښکلې پرندې وښکارېدلې نو په دې وجه باندې په دې سنټنس کې موږ استعمالو سا ما ښکلې پرندې وکتلې. بل مثال Did you see my brother in the mosque? مطلب دا چې آیا تا زما ورور په جومات کې وکتو زما ورور په جومات کې و یعنی ستاره نظر لاندې راغلی دا کس د هغه ورور پسې خو نه وتلی خو دا جومات ته تللی نو دې مطلب دا دی که چېرته ستاره نظر لاندې راغلی وي. And now the fourth example I saw you at the market yesterday. یعنی پرون ته ما په بازار کې وکتلې زه په بازار کې ګرځېدم ستا کتلو پسې نه وم تللی خو پرون زه په بازار کې ګرځېدم اخوا دوی خو مې کتل او ته مې وکتلې. اوس پنځم نمبر اگزامپل او په دې اگزامپل کې به موږ سین استعمالو کوم چې د سی دریم حالت دی یعنی دریم شکل دی. I have not seen a ghost yet. مطلب دا چې تر اوسه پورې ما پیری نه دی کتلی. I have not seen a ghost yet. تر اوسه پورې ما پیری نه دی کتلی زما د نظر لاندې پیری نه دی راغلی. او اوس اخیری اگزامپل په دې اگزامپل کې موږ استعمال کوو سی کوم چې لومبنی حالت دی یعنی فرست فارم دی. I can't see anything. I can't see anything. مطلب دا چې ما ته خو سم نه ښکاري ما ته سم نه ښکاري اخوا دې خو ګورم خو ما ته سم نه ښکاري. And now number second look. د look هم همدغه مطلب دی کتل خو د سی نه دا ډیر بدل دی. دا موږ استعمالو کله چې موږ د یو څه طرف ته اشاره کوو د یو څه طرف ته ګوته نیسو چې هغه وګوره دغه وګوره اخوا وګوره دې خوا وګوره او هغه وګوره. کله چې موږ د یو څه طرف ته اشاره کوو د یو کس نظر د یو څه طرف ته اړو یا خپل نظر د څه طرف ته اړو په یو وجه باندې موږ د څه طرف ته ګورو نو بیا په دغه ځای کې د دغه شانتي کتلو لپاره موږ استعمالو لوک. لکه اوس تاسو زده کړل کله چې موږ سترګې وغواړو موږ ته سم وښکارېږي په خپله اټومیټیک راته وښکارېږي نو د دې لپاره موږ سی استعمالو. خو نه کله چې موږ په یو وجه باندې د یو څه طرف ته ګورو د یو څه طرف ته اشاره کوو په خپله ورته ګورو یا بل یو کس ته وایو چې هغه وګوره نو په دغه ټایم کې موږ بیا سی نشو استعمالولی موږ به استعمالو لوک. او د لوک نه بعد به همیشه ایټ استعمالیږي لوک ایټ. For example, look at that car. Look at that car. مطلب دا دی چې هغه ګاډي ته وګوره هغه ګاډي ته وګوره. Look at that boy. Look at that boy. هغه هلک ته وګوره هغه هلک ته. Oh, look at that aeroplane. هغه جهاز ته وګوره هغه جهاز. نو په دغه ټایم کې په دې سچویشن کې یعنی په دې حالت کې زه څه کوم زه ستا نظر رالم ستا نظر اړوم په یو څه وجه باندې د یو څه طرف ته. یو بل مثال Look at the board. مطلب دا چې بورډ ته وګوره کله چې تاسو په سکول کې وئ یا اوس هم په سکول کالج کې یاستئ نو تاسو ته به استاد کله کله خامخا داسې وایي Look at the board. بورډ ته وګوره تاسو پین ټکوئ اخوا دېخوا ګورئ او توجه د بورډ طرف ته نه اړوئ استاد په بورډ باندې کار لیکي او تاسو د هغې طرف ته نه ګورئ نو تاسو ته به استاد وایي Look at the board. هغه به ستاسو نظر رالي او د بورډ طرف ته به یې اړوي درته به وایي چې خپل نظر دې راواړوه د بورډ طرف ته ځکه په څه وجه باندې ځکه چې په بورډ باندې کار کیږي. یو بل اگزامپل I looked at him but I said nothing. مطلب دا چې ما هغه ته وکتل خو بس څه مې ورته ونه ویل. یو کس درته بدې خبرې وکړي نو په پښتو کې موږ داسې وایو که نه کله کله یاره ورته مې وکتل داسې خو بس څه مې ورته ونه ویل ما ویل چې یاره بس پرېږدی ګینې د لاسه مې خرابېدو نو په انګلیش کې بیا داسې ویل کېږي I looked at him but I said nothing. I looked چې کوم دی د look سیکنډ فارم دی او د دې تھرډ فارم هم لوکډ دی یعنی لوکډ ما هغه ته وکتل خو بس څه مې ورته ونه ویل. نو که تاسو خیال وکړئ یو تصویر په ذهن کې جوړ کړئ نو دا کس چې کوم دی دا به خپل نظر په کلار راولي داسې به یې واړي د بل کس طرف ته او په څه وجه باندې ځکه چې هغه له څه خبرې وکړي څه ورته وویل. And now I want to bring up number 3 watch. د واچ مطلب هم دی کتل خو دا د سی او د لوک نه بیخي بدل دی. دا د هغه کتلو دپاره استعمالیږي موږ یې د هغه کتلو دپاره استعمالولی شو کله چې موږ یو څه ډېر په غور سره ګورو ډېر په توجه سره ګورو او ځان پې پوه کول غواړو لکه کرکټ شو ډرامه شوه
فلم وغیره شو. ضروري دا نه چې ته په یو سکرین باندې ګورې لکه په موبایل باندې په لیپټاپ باندې که هر څه وي، خو چې موږ په توجه ګورو او ډېر په غور فکر سره ګورو او ځان پې پوه کول غواړو او هغه څه چې هغه حرکت کوي بدلیږي را بدلیږي د دې لپاره موږ استعمالو watch. For example, I like to watch dramas at night. مطلب دا چې زه د شپې خوښوم چې ډراما وګورم. د ویده کېدلو نه مخکې زه ډراما خامخا ګورم. نو دلته موږ استعمال کو watch ځکه چې ډراما موږ ډېر په غور فکر سره ګورو، ځان پې پوه کوو او ډراما چې کوم دا په دې کې دا څه چې دي دا حرکت کوي، بدلیږي را بدلیږي. یا بل اگزامپل I watched a cricket match. مطلب دا چې ما د کرکټ میچ وکتو. دا د کرکټ میچ ته په لیپټاپ باندې هم کتلی شي، ته په موبایل باندې هم کتلی شي او همداسې په یو ګراوند کې مخامخ مخ په مخ هم کتلی شي. I don't like watching videos on Facebook. په فیسبوک باندې ویډیوګانې کتل زما خوښ نه دي. دا وخت ضایع کوي، دا ټیم ضایع کوي. ګران کتونکو دا خو زما پوره یقین دی چې په دې باندې به تاسو مکمل پوه شوي وستئ، بیخي به پوه شوي وستئ. خو په دغه ځای کې به اوس موږ یو کویک ریویژن وکړو، مطلب دا څه چې موږ زده کړل دا موږ واپس دوهراو کړو. نو ټول نه مخکې موږ زده کړو سی استعمالېږي د هغه کتلو دپاره کوم چې موږ پخپله ګورو، اټومیټک ګورو، په هغه کې زموږ څه محنت مشقت نه وي، بس په لاره باندې روان یو، سترګې کولاو کړو، څه موږ ته وښکارېږي د هغې دپاره موږ په جمله کې استعمالو سی. بیا همدغه شانې په دویم نمبر باندې موږ زده کړل د لوک په باره کې. د لوک مطلب هم دی کتل، خو دا د هغه کتلو لپاره استعمالېږي کله چې موږ یو کس ته ویو چې هغه وګوره، دغه وګوره، اخوا وګوره، دې خوا وګوره، د یو څه طرف ته اشاره کوو، په څه وجه باندې د یو څه طرف ته ګورو. بیا همدغه شانې په دریم نمبر باندې موږ زده کړل د واچ په باره کې. د واچ مطلب هم دی کتل، خو دا د هغه کتلو لپاره استعمالېږي کوم چې موږ په ډېر غور فکر سره ګورو، ډېره توجه ورته ورکوو، ځان پې پوه کوو. لکه ډراما، کرکټ، فلم یا بل څه چې موږ ورته په غور فکر سره ګورو او ځان پې پوه کوو، نو د دې لپاره واچ استعمالېږي. نو یو ځل بیا زما یقین دی چې د دې نه بعد به ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال، څه قسمه پوښتنه هم نه وي، خو که د دې نه بعد هم وي بلکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د هغې جواب میلاو شي. او په اخره کې زه تاسو ټول ته دا ویل غواړم که چېرې تاسو د انګلیش ګرامر زده کول غواړئ، ټینسونه زده کول غواړئ په پښتو کې، یا د 4000 اسینشل انګلیش ورډ کوم کورس چې موږ سټارټ کړی په هغې کې موږ سره شرکت کول غواړئ، د هغې نه زده کړه کول غواړئ، نو لاندې په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی وي، په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به پلی لیست ته لاړ شئ. او همدغه شانتي زیاتره ملګري زموږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ د روزانه ویډیو اپلوډ کوو چې په هغه کې داسې الفاظ او جملې وي چې هغه په روزمره کنورسیشن کې یعنی په ډیلی کنورسیشن کې په کار راځي. نو د دې لپاره موږ داسې کار وکړو چې موږ د ټیک ټاک آی ډي هم جوړ کړه، په هغه کې موږ روزانه 2 ویډیوګانې اپلوډ کوو هر سهار، چې د هغې نه تاسو ډېر څه زده کولی شئ، ډېر الفاظ، ډېر جملې چې هغه ستاسو سپوکن انګلیش ډېر های لیول ته بوتللی شي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې روزانه 2 ویډیوګانې وګورئ، یعنی په ورځ کې صرف 1 منټ ولا ورکړئ، 2 ویډیوګانې وګورئ او ډېر الفاظ او جملې ته زده کوئ، نو لاندې د ټیک ټاک لینک به هم زه تاسو ته درکړم، هغې باندې کلیک وکړئ او موږ فالو هم کړئ او چې کومه ویډیو ګورئ هغه لایک هم کړئ.